ډوني یو ځل بیا د مینوالو په منځ کې مهندر سنگھ ډوني د راتلونکي پړاو هندوستان پریمیر لیګ لپاره چمتووالی ښودلی دی. نوموړي د چنای ښار ته رسېدلی دی او د مارچ په 9مه نیټه به د خپلو نورو ملګرو سره تمریناتي کمپ پیل کړي. د چنای سوپر کنګز لوبډلې دویم با تجربه لوبغاړی سریش رینا به راتلونکې اونۍ د تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. د سوپر کنګز اجرایوي رئیس کاسي ویشوانټن ویلي چې د مارچ په 19مه نیټه به د لوبډلې مشر روزونکی سټیفن فلیمنګ د توپ اچونې روزونکی بالاجي د ډګر ساتنې کوچ راجیو کومار او نور ټول کارکوونکي سره یو ځای کیږي. نوموړي ویلي چې د چنای لوبډلې ټول سټیپ د کورونا ویروس ضد واکسین کوي. کمپ ته تر راتګ به 15 ورځې قرنطین وي. همدارنګه په هرو 15 ورځو کې به د کورونا ټیسټ ترې اخیستل کیږي. که څه هم تیر کال د ډوني د توپوهنې مزه نه وه، خو مینوالو یې په بیا ځلې غوښتنه کوله چې نوموړی باید په آی پی ایل کې خپلو لوبو ته دوام ورکړي. د آی پی ایل د مخنی پر بنسټ ډوني ته د دې لیګ پاچا ویل کیږي. د هندوستان پریمیر لیګ 14 پړاو د راتلونکي اپریل میاشتې په 11مه نیټه پیلیږي چې د جون میاشتې تر 6مه نیټې پورې به دوام وکړي.